د سهار ناشته په تاسو ګورم. یا داسې ساده او پخېږي. تراوسه پراټې سوځلې دي؟ خامخا نه، دا د کسب کار دی، شاید یوه ورځ ډېر راشي. ډېر ښه خوند کوي. علیحده د ارغنداو څخه د ناشتې دپاره زه دلته نو خو په ارغنداو کې به خپله شیجې ډېرې حاجي صاحب. لیدونکو دا الوا پړې دي ورته وایي. په 1500 نخود ورسره مفت ورکوو. او دا څونه ځانګړتیاوې لري دا ستا هوټل نه؟ سلامونه، د افغانستان منیر یم. د زما افغانستان یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو هیله لرم چې جوړ او خوشحاله به یاست. نن راغلم د سهار ناشته په تاسو ګورم. دا چې په کندهار ولایت سهار وختي د سهار ناشته تیاریږي، بیا وروسته کم کسان چې د سهار ناشته کوي وروسته ځي په خپلو کارونو پسې. تاسو راسره اوسئ، خپرونه در پای راسره وګورئ. زه به د ناشتې په اړه تاسو ته معلومات درکړم چې سهار په ناشته کې خلک څه خواړه خوري. راسره اوسئ، زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. د کندهار په ښار کې سهار د ناشتې دغه خدمات دي په هوټلونو کې شته. خلک د کورونو څخه راوځي او بیا دلې ناشته کوي، بیا نو ځي خپل کارو ته. څنګ ته یو اشپز ولاړ دی، دی پراټې پخوي. د ده څخه به نور معلومات واخلو چې دا پراټې څنګه پخېږي. بیا به شیدو والا ته ورسو، شیجې پخېږي، شیجې په څه ډول پخېږي او څنګه پخېږي. په مو اصطلاح دود پتي هم ورته وایي. جوړ په خیر. ستړي مه سئ ورور، ښه یاست؟ په خیر یاست؟ تاسې ښه یاست؟ دی اوسئ خیر اوسئ. نوم دې؟ نوم زما نوم فضل مالک دی. فضل مالک. تخلص لرې؟ و محمدي دی. ښه محمدي. محمدي د څونه وخته څه کېږي چې دا پراټې پخې؟ دا تقریبا یو 12-14 کاله کېږي چې زه یې پخوم. او ماشاءالله. ته د څو کاله یې؟ زه تقریبا د 20 کاله یم. 12-14 کاله. 14 یعنې د 12 کاله وې چې پراټو ته ځې؟ د 12 کاله د کوچنیوالي څخه زه په دا کې سبق یم. چیرې چې زده کړي دي دا پراټې؟ دا خو نو موږ د مهاجرت په وخت کې په پاکستان کې زده کړي دي اصلا. او بیا چې دی دلې په خپل وطن کې چې بیا رالو، خپل په وطن کې مې د خپل کسب راوړي او مختک ته مو ورغلو. څو ډوله پراټې پخولی سې؟ دا خو نو برد هلته په وړو کې پخېدنګ یې دغه یو رقم دی، او په وړو کې چې دي دوه درې څلور رقمه دا جوړېږي. و څوک شیدو والا غوړي و شیدې قوت نه کشان ورلېږي، او څوک یا داسې ساده پخېږي. تراوسه پراټې سوځلې دي؟ خامخا نه، دا د کسب کار دی، شاید یوه ورځ ډېر راشي خامخا یو دانه سوځلي. دا ځینې پراټو والا ما لیدلي د لرګیانو ورسره یې په د لرګیانو داسې تخکي. ماشاءالله ستا خو بدنه هم ورسره غټه ده، لاسو قوت یې هم زیات دی، دغسې په لاسو یې سره وارې. زما بیا داسې زده کړي دي، بس دا خو نو هر سړی خپله ځان ته حساب لري. څوک یې په بیلنه اوري، څوک یې په لاس اوري، څوک یې بیا دغسې په لاس اوري، بس دغه دواړه کم اورېږي. او تال په دا اوس تا څه په ګټ کړي چې دا اوړو باندې؟ دا خو نو بره ده، غوړي دي، ترمیده ده او شیدې دي، مالګه ده، دغه شیان ورلېږي. هګۍ به هم ورسره یې که یا؟ هګۍ هم ورلېږي، هګۍ هم په خمیره کې ورسره ګډېږي، اوبه ورکمیږي، دا شیان نو بس د دغه کم جوړ. بیا نو صحیح دی. لیدونکو انشاءالله زه هم د خیره سره خورم. سهار وختي راوتلی یم، ناشته مې نه ده کړې. دی به په دا کلاسو. ډېره مننه، ژوندی اوسې. ستاسې مننه. کور ودان ژوندی اوسې، خیر اوسې.
راپورته سولمه د پراټو ترڅنګ د لې شیدې هم خرڅېږي د پراټا او شیدې خو وایي سره تړلي دي که څنګه دی استاد دا بیا شیدې پخوي جوړ پخوي راوله وروره ستړي مه سئ څنګه یاست قراري ده صحت مو ښه دی وروره خیر اوسه ډېره زیاته مننه په څو دی ګلاس په څو ورکوې ګلاس و شیدې په 15 افغانۍ دي ښه صفا شیدې دود پتۍ او ښه خوندورې دا ګلاس موږ په 15 افغانۍ دغه ګلاس لیدونکو کله چې کندهار ته راځئ دغه یو ګلاس په 15 افغانۍ دود پتې شیدې دي ډېرې ښایستې شیدې دي ما خوړلې دي مخکې نو ځکه صفت یې کومه څنګه دې ته ورځې په څو جیګه باسئ یا په څو ساعتو کې څو جیګه باسئ نو دا خو نو په ورځې پورې فرق لري ښه کله ډېرې کله لږې کله څنګه دا دکانداري پورې فرق لري ښه کله چې دغه مشتریان ډېرې بیا خو نو ډېر خرڅو او چې مشتریان لږ وي بیا نو خامخا لږ خرڅېږي دغه د متل یې کړی دی وایي د شیدو سوځلې مصیب کې دا څنګه کار دی دا خو نو وایي چې د شي سره پام نه کوي بره به بیا ارمان پسې کوي ښه همدا د شیدو سوځلې دونه سخت دي چې وایي مصیب بره دا خو نو شیدې پاکت سره داسې یو خاصیت لري لکه پلاستیک کله چې دا پر لاس ومشلي دی ډېره سوځله بیخي ډېره کوي د اوبو په برابر باندې دی ډېر جوش هم غواړي دلته چې موږ پخو دا داسې نه دي لکه اوبه چې اوبه په 15 دقیقې کې جوش وي شیدې ډېر وخت نیسي نو دغه دی د دې سوځل هم دغه رقم زورور دي معنا دغسې زورورې دي نو په دې خاطر وایي چې وایي شیدو سوځلې مستې هم پکې دا پراټې خوړی حاجي صاحب ښه خوند یې پر واخیستی هر سهار د دغه دپاره زه راځم د کومه ځای ورته راځې بس نږدې 400 کې وروره کور مو بلیا څه د کاروبار کوې بس دا شا بازار کې دا د وچې میوو دکان کو دا وخت چې بیا شیجې ورته ووایه دماغ دې هم ورته برابر سي بیا د وچو میوو کاروبار سي او دانه مانه کاجو ماجو ور غورځېدل والله نو ګرده ورځ فعال یو وروره سهار وخت کې د شیدې هم برابر کړي دا مننه ژوندی اوسه خیر اوسه زه خپله د ارغنداوه څخه راځم راسه ته دلته راسه کامرې ته ښه زه خپله د ارغنداوه څخه راځم دا استاد چې دی زما ډېر اشنای دی ډېر انډوال مې دی او ډېر لذیذ خواړه پخوي شیدې پخوي او ډېر ښې پراټې پخوي علیحده د ارغنداو څخه د ناشتې دپاره زه دلته راځم نو خو په ارغنداو کې به خپله شیدې ډېرې حاجي صاحب نو هغه خو داسې رقم نه دي لکه داسې نه پخېږي لکه دی چې پخوي په کور کې لا نه څښې یا بس خپله غواګانې لرې غواوې نه لرم مګر د دغه شیدو ډېر شوقي یم بس خدای پاک یو دانه غوا هم درکړي چې باره د خیره سره هم دته شیدې راوړې هم به خپله په موړې خیال مې دی د خیره سره چې بس زه بیا باغونه لرم نه دی د انګورو او د انارو باغونه لرم بس سرمایداره سړی یې نو باید تاسو راسئ یو منظره وکړو هلته یو بنډارونه وکړو سره یو خیره سره حتمن درځئ ښه ګلان دي وروره ښه چمنۍ دي ښه دغه دی بس هلته منظره وکړو بلکل د کندهار د میوو په ارمان ټوله خلک دي ځکه د کندهار ډېرې خوږې میوې دي انشاءالله حتمن درګرځو د خیره سره وکې او یو مې د والي صاحب څخه دا درخواست دی چې دا اوبه یې بندې کړي دي چې دا اوبه رایله کې ارغنداو د خو نه اوس خاص انار دي او اوس ډېره زیاته ګرمي ده اوس ډېر اشد ضرورت دی اوبو ښه بس انشاءالله تعالی د خیره ستا اواز به ځي او انشاءالله دې ته به رسېږي د خیره سره اوبه به درېله کوي دا په وخت کې درځو انشاءالله 2-3 درختې باید زموږ دپاره مقرره کړي الله مو راوله هر کله یو یاست لاس یاست ستاسو په خدمت کې موږ شپه ورځ ولاړ یو داسې نه چې بیا پټ سې یا وروره نو اوس که یو ګپه وکړم هغه ګپه ایله ده دا د بازار خلک دغه یو خوی لري موږ خو دا خوی نه لري دی اوس حاجي صاحب ډېره زیاته مننه تشکر زه به هلته شیدې در پخې کړم دی به مېلمه کې میوې به راکړي انشاءالله لیدونکو د حاجي صاحب باغ ته به ځو او استاد به ښایستې دودپتیانې راپخوي یو دانه ښایسته میله به باسو د خیره سره انشاءالله ډېره مننه حاجي صاحب مننه تشکر ډېره زیاته مننه استاد زه بېرته به تا ته راسو زما او ستا موضوع خو پر سوځلو وه خیر د سوځلو به هم تېر سو تا ول دا شیدې تا چیرې زده کړې دي دا شیدې خو چې دی دا زما پلار مو ټل کوي د دې مسله کې موږ د ډېر وخته سخته یو ښه نو کله چې زه کوچنی وم د پلاره سره به دوکان ته راتللم د مکتب مې درسونه مې ویل دا ترڅنګ مې د خپل شخصي کاروبار ته هم دغه ورکوي اقدامه نو البته دا کار موږ دغه وخته زده کړی د ډېر وخت چې کله موږ په دغه کې وو مهاجر وو پاکستان کې نو دا کسب موږ هلته دغه کړی وو ماشاءالله ماشاءالله دغه دی هره ورځ
په کال کې یوه ورځ رخصتي لري نو رخصتي موږ یوه روژه او بله روژه لرو بس نور د اختر دا 3 ورځې رخصتي نور نه دا کار چې دی دوامداره دی او دا د خوړو کار دی د خواړه کار چې دی هغه رخصتي نه لري ډېر پابند دی نو زه 3 ورځې موږ رخصتي لرو یو په روژه کې رخصتي نور رخصتي زموږ دا نشته ډېره مننه ډېره مننه ژوندی اوسې خدای دې ستا پر کارو باندې برکتونه در کښېږدي ته یو ګیلاس راواچو زه به یو ګیلاس وڅښم ستاسو مخ ته به وڅښم چې څنګه خوند کوي دغه ګیلاس دا شیجې دي دې ته وایي د توتې او شیجې کله چې بیا اول شیجې کله چې بیا دا تور چای ولویږي د شیدو چای بیا نو د توتې ځینې جوړېږي اوس لږ تودې دي خو زه بیا خوند هم وګورم ډېر ښه خوند کوي نه پوهېږم چې زه وږی یم او که خوند کوي خو خوند لري ځکه که خوند نه درلودلی بیا به دا خلک نور ته راتللی ډېر خلک هم دلته را روان دي نو قدرمن لیدونکو ځو داسې نورو سیاحي هم شته چې دا د سهار د ناشتې هر څه پکې فعاله دي انشاءالله تاسو د دې ځای یو څو تصویرونه راسره وګورئ زه در هغه ځای د اینې دپاره فکر کوم که د هګۍ د املیټ دپاره املیټ پخوي د هګۍ دپاره معلومات بیا دی راکړي دا هم د سهار په ناشته کې ځینې خلک بیا اینه خوري یا هګۍ خوري د هګۍ سره بیا دغه رومیان او پیاز هم ورسره وي استاد جوړ په خیر سلام علیکم څنګه یاست په خیر یاست ژوندی اوسې خیر اوسې نوم دی نعمت الله نعمت الله جانه چی شپه خیر دا خو نو د پیاز سره کو د پیاز رومیان ځینې خلک یې د هګۍ دپاره غواړي د هګۍ سره ګډوي ځینې بیا د پسې نه د سهار وختي به د ناشته کې خوري څه شه د پسې نه ده وه نو کومه ده د پسې نه نه معلومېږي اینه مالته په یخچال کې ایښې ده چې لږ یخه پرته وي هوا ګرمه ده دلته بیا چې څوک غواړي د یخچاله څخه رااخلي ماز ورپخوئ وه بیا تازه یې نه وه تازه نه ده بیا نور راخو بیا نور پخوو پلیټ په څور کوئ تاسو د ډوډۍ سره پایوه افغانۍ دي ماشاءالله دا د څونه ګټه کوئ پاویا افغانۍ وه پایوه افغانۍ نو خو سربسته انسان په مړو بیا در غرمې پرې موړي اوس خو ګرمۍ ته ژر وږی کېږم نه وه په ژمي به ډېره وځي و په ژمي کې ښه ده وځي په دوبي کې هم وځي په ژمي کې هم وځي دا خو نو د نس شی دی خامخا د نس دل خو ناچاره تی خورې که یا وځي هم خورم کله کله وامدونه به دې خرڅه کړی نه چې خوړلې اخر حساب سره یا زه به دا بوی بس موړ یم ښه ځینې کسان یې لیدونکو کله چې یو سړی یو شی کار کوي د هغه کار څخه ډېر موړي مثلا اشپزي ده یا شیجې پخېږي یا هګۍ پخېږي یا اینه پخېږي ډېر ځینې موړي یا وریجې خرڅوي نو د څونه وخته څخه کېږي چې دغه اینه خرڅوي داسې تقریبا یو 3-4 کاله کېږي یوازې دغه اینه زده که نور رقم خواړه جوړ یا بس اینه مې مې زده ده نو کړایي مې مې زده ده نو پراټې او شیان مې هم سره زده یوازې دلیا پخوې که په کور کې په کور کې هم ځینې وخت پخوم واده چې کړی دی یا واده مې نه دی وایي کاشکې چې واده کړی یا ستا مور ستا په مرکه ځای اول ځانګړتیا به دا ورته وایي چې زوی مې غټ اشپز دی خامخا هغه به دستور کوي وایي بس لور به مې ورسره وسایي الله کنه ډېره مننه ژوندی خیر اوسه مننه ډېره مننه لیدونکو زه تر نورو پورې تاسو راسره اوسئ دا نوی سړک دی پر نوی سړک باندې دلته هم د سړک پر غاړه باندې د سهار د ناشتې دپاره هګۍ پخېږي پراټې پخېږي بل به چیز پخېږي حاجي صاحب ورته ولاړ دی حاجي صاحب جوړ په خیر خیر ساله شي جوړې خیرات شي په خیر ژوندی اوسې خیر اوسې حاجي صاحب اول دا راته ووایه چې ته د کوم ځای د کوم ولایت دی زه د کندهار ولایت یم د سپین بولدک ولسوالۍ یم ښه د سپین بولدک د ولسوالۍ دا پراټې چې چیرې زده کړې دي دا په کراچۍ کې په کراچۍ کې او کراچۍ کې ماشاءالله ماشاءالله څونه وخت یې هلته ژوند تېر کړی دی چې بیا پراټې زده کړې دي یاره زه خو تقریبا 20 کاله د 15 کاله دورې و تېر کړي نه دی ښه
نو اوس فلحال اوس راغلي یو بس خپل وطن ته راغلي یو نو دلته دا کار شروع کړی دی دا پراټه دانه په څو ده دا پراټه 15 افغانۍ اوس خرڅېږي په 15 افغانۍ ده ستا پراټې نسبتا د نورو پراټو ته یو خو داسې کوچني هم دي او بل ډبل دي دا بیا فرق پکې شته که یا دا فرق پکې دی چې دا ګراک خوښوي نه دی بل هغه دا چې دا ژر کېږي نه دا نرمه راځي نه دی داسې ملایمه راځي هغه نور چې کومې دي هغه یو رقم پخېږي ساده پیړو څه هغه بیا داسې کلکې راځي نه دی داسې شوخ شي بیا څه خوښوي ډېرې چش پخې پراټې دي هګۍ دي بل چش دي الوا پړی ده دا ګوره دا الوا پړی ده مثال الوا پړی بیا چش ده دا چې دا الوا پړی دي چې راواخله ته ښکاره که دا الوا سره دا خبره دا بیا په الوا کې پخېږي دا په پاکستان کې مثال یې ته الوا پړی وایي نه دی ته زه راواخلم ستا لیدونکو دا الوا پړی دی ورته وایي ښه الوا پړی ده دا څنګه جوړېږي دا الوا پړی ته راسه استاده ستړي مه سه استاده خیر است خیرات دی جوړ نصیب قربان دې سم بنده اوسه خیر اوسه ته فکر کوم د چې هوټل مالک یې او مالک والله دی خو بس زه دغه یم مسؤلیت مسؤلیت یې ستا پر غاړه دی بېشکه د الوا پړی څنګه پخېږي د څه څخه جوړېږي دا دې کې خو بوره ده شیدې دي مطلب مالګه ده او غوړي دي او وړه دي دغه پکې اچو باقي هغه هلته نخود دي او د الوا ده دا ورسره همداسې ورکوو د الوا پړو سره دا بیا ښه خوند کوي دا دانه په څو ده دا په 15 افغانۍ دا په 15 نخود ورسره مفت ورکوو او دا څونه ځانګړتیاوې لري دا ستا هوټل نه ماشاءالله بس دا مقدس بریاني خپله پاله کړې ده اوس نسم انشاءالله پاله کړې ده الحمدلله کار زموږ رسمي کار دی تو د زه دغه الوا پړی به دلته کښېږدم دوستانو دا عجبه نوم ما تر اوسه ولاک اورېدلی خو وایي ډېر خوند لري حاجي صاحب تر اوسه استاذه څونه وخت کېږي چې دا هوټل دې پاله کړی دا انشاءالله د اختر نه 2 ورځې مخکې مې خلاص کړی په 26 تاریخ باندې څو ډوله خواړه پخوئ نو د سهار د ناشتې دپاره ناشتې دپاره خو 4-5 رقمه خواړه دي او املیټ شته هاف فرای شته فل فرای شته الوا شته نخود شته دود پتیانې شته کافي شته مطلب پراټه ده دا ماشاءالله ماشاءالله مسافرین هم درته راځي که یوازې د جې ساحې خلک درته راځي ماشاءالله موږ ته د خپله د ښار خلک راځي زیاتر مسافرینو ته معلومات نه چاته مطلب پته یې بیا راځي خو ښار کې د الوا پړی نشته او نه داسې پراټه ورکوي مطلب لکه کراچي یا انډیا دا سیستم باندې موږ چلو بالکل بالکل دا سس وردیان یو دا سیستم ډېر سره ماشاءالله بریاني مو ورکوو په ښار کې په چلنج سره زه ورته وایم چلنج باندې چلنج باندې چا ورکړه بیا زه ذمهوار یم که مسالې ټول موږ مطلب حیدرآباد نه غواړو انډیا نه او د انډیا څخه مسالې انډیا نه لیدونکو د انډیا څخه مسالې راځي بیا هغه مسالې څخه دوی بریاني پخوي راځو به د خیر سره لیدونکو یو غرمه به د بریاني پر وخت باندې همدلته راځو بریاني به هم په تاسو باندې ګورو ډېره مننه استاد خیر اوسه ناشته در باندې کولی ژوندی اوسئ یو ناشته وکړئ مهرباني ډېره مننه خیر دی ډېره مننه حاجي صاحب خیر اوسه نو نشه در باندې کولی نشه وکړې مننه خیر اوسئ علامه قدرمنو لیدونکو زموږ خپرونه هم پر همدې ځای پای ته رسېږي تر بلې دا ښایستې خپرونې چې زه منیر خان فیصل ستاسو په درنن چوپړ کې حاضرېږم اجازه راکړئ پر لوی الله مو سپارم زما افغانستان در سره سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ او شیر یې کړئ په ښایسته کندهار کې یو زموږ د چینل سره پاتې شئ انشاءالله راتلونکی پروګرام د کندهار په بېلابېلو ولسوالیو کې